مشرانو ته د ملګرو ته د ګران مشر د کور کې چې تاسو دا غونډه جوړه کړې ده مننه مو کوو خوشحاله اوسئ ستړي مه شئ درته وایم او بیا ډېره زیاته بخښنه مشرانو نه غواړو چې موږ خو دومره ډېرې زده کړې نه دي کړې منځ کې دومره ډېر تاریخونه مو نه دي لوستي چې زه څه مشرانو مخکې ووایم خو بیا دومره ده چې دا موږ کومه مبارزه کړې ده یا موږ د تېر 2 کالو شي یا له تېرو 6-8 کالو نه چې کومه مبارزه کوو کوزې پښتونخوا شي نو یقینا چې دلته موږ ته هر وخت له دې ځای نه ډېر ښه ملګرتیا ترلاسه شوې ده او موږ یې په له دې ځای نه ښه غږ پورته شوی ده او همیشه موږ مننه کړې ده که له کشر نه واخله تر مشر ولسمشر پورې موږ یې ټولو منندوی یو مننه مو کړې ده او بیا مو هم نن دلته مننه کوو چې زموږ په شا ولاړې زموږ سره مو غږ بدرګه کړی دی زموږ مټې مضبوطې کړي دي نو موږ مو بیا هم مننه کوو په ژوندۍ بڼه مخامخ مو مننه کوو چې تاسو خپل وخت ایستلی دی او موږ ته دا خپل ناکامي فرض تاسو پوره کړی نو ډېره زیاته مننه او بیا هم په دې مو مننه کوو چې دلته مو د تاریخي کور ته چې موږ ستر مشران لکه باچا خان بابا اجمل بابا نور مشران دلته راغلي دي نو ما ته یو ادنا ورکر په حیث باندې زه هم دلته راغلم او تاسو سره په دې کور کې په دې تاریخي کور کې یوه ناسته ولرله نو ډېره زیاته مننه مو کوو خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ او بیا له تېرو 40 کالو نه له 4 لسیزو نه چې دا خاوره له کم جنګ سره نه ختمېدونکي جنګ سره مخامخ ده نو چې د کمې ورځې نه ترکی صاحب یا بیا هغه نه بعد چې دا کوم مرګونه شروع شول نو د هغې ورځې نه بدبختي راغلې ده او په دې وطن باندې لکه خپسه ناسته ده نو هغې حوالې سره بیا مختلف وخت په وخت باندې غورځنګونه یا مبارزې رامخې ته سوي دي خلکو کوششونه کړي دي خلکو ځانونه بېللي دي خپل سر یې وقف کړی ده خپل وطن یې پاره خپلې خاورې یې پاره له هر څه شي نه تېر سوي دي چې که موږ یاد نه کړو نو زیاتی به وي نو موږ هغې ټولو چې کوم شهیدان دي غازیان دي چې په دې خاورې باندې په دې وطن باندې یې سر قربان کړی ده ځان یې قربان کړی ده مال یې قربان کړی ده عزت یې قربان کړی ده نو هغو روحونه دې خدای خوشحال ساتي چې دې خاورې ته یې مبارزه کړې ده او په آخر شي چې موږ کوم مبارزه لاندې په کوزې پښتونخوا شي د پښتون ژغورنې غورځنګ په نام باندې شروع کړه که څه هم دا داسې نه وه چې په یو دم باندې دا تحریک را جوړ سو موږ یو غورځنګ ولرلی دا د تېرو د وختونو د فکري مبارزې د دې خیالاتو د دې جذباتو د دې معلومو د دې جنګونو دا ټول بړاس جمع سوی و او هغه بړاس په یو ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې د پښتنو له سینو نه راووتی نو په هغې شي بیا موږ کوزې پښتونخوا شي په ټول پښتانه وطن شي وګرځېدو لکه څرنګه چې نور مشران ګرځېدلي وو موږ هم خپل حق ادا کړی له چترال نه تر بولانه پورې لاړو وګرځېدو کور په کور پښتانه مو را بیدار کړه پوه مو کړه چې ته دلته د انسانیت چې کوم هغه حقوق دي د انسانانو حقوق دي یا د خپلواکۍ حقوق دي یا د برابرۍ حقوق دي یا د ژوند حقوق دي یا د سر ژغورلو خبره ده په دې هر څه باندې مو ټول پښتانه سره را بیدار کړه او خپل پیغام مو ور ورسولی دلته راغلي یو دلته هم د هغه ورورولۍ چې کوم احساس و د خپلوۍ چې کوم احساس و چې ډېر وخت نه دغه مینه چې وه دا لږ کمه سوې وه یا د یو سازش دسیسې له لاندې یا د څه پلان له لاندې دغه مینه ډېره کمزورې سوې وه نو هغه مینې بیا دغه مضبوطولو لپاره د دې لر او بر افغان د بیا د یو ملت د شو کولو لپاره د دې یو ملت څرګندولو لپاره دا ضروري وه چې موږ دلته رالو او دلته مو خپل مجلسونه وکړو بیا چې دلته موږ ته کومه مینه میلاو شوه موږ ته کومه مینه ترلاسه شوه هغه ما په خیال باندې په هغې باندې سټمپ ولګېدی چې موږ یو خلک یو یو وروڼه یو او چې موږ د دې وطن ګټې او تاوانونه شریک دي موږ که
په ننګرهار باندې باران کېږي، په پېښور شي خامخا موږ هوا سړه محسوسوو. خو که په ننګرهار شي تنور ګرم وي، اور پسې بل وي، نو په ګرمښت به موږ ته خامخا رارسي. نو هغه د خپلوۍ چې کوم احساس هغه د خپلوۍ احساس چې موږ دلته رالو او موږ دلته دا مینه ولیده، سره یو سو، داسې سره وتړل سو، نو هغې چې بیا په چا باندې اور بل کړی ده، نو هغې نه دا اندازه لګي چې دا خو خلکو ته ډېر تکلیف په دې رسېږي، ډېر ضرر ورته رسېږي چې موږ سره یو سو. نو دا که څوک ضرر پرې رسي او که نه، موږ تاریخي طور ورونه یو، له د شپېته لسو یا سلو یوې پېړۍ نه که دا دې ورته وګورې، دا دې ورونه یو، بیا ورونه یو، بیا ورونه یو، دا موږ ثابتوو په عمل باندې چې موږ یو ورونه یو، تکلیف مو یو دی، ګټه مو یو ده او تاوان مو یو. خو دلته اوس دا خبره ډېره ضروري ده چې موږ خو اعلان د مبارزه کوو، تنظیمونه یو منظم قوت جوړېدل غواړو، ستا هلته تحریکونه هم شته، منظم شته، خو بدبختانه دلته څه منظم داسې په ټول افغانستان چې که موږ وګورو داسې څه منظم تحریکونه نشته چې ډېر لاملونه یې دي. بله ورځ هم موږ پرې وغږېدو چې هغې ښې ډېرې کیسې وې، ګراونډ ریالټیز وې چې هغه کمزورتیاوې یا خوبۍ یا خامۍ وې. نو خو که هر څه ته بیا هم وګورو، په افغانستان شي، په پښتنو شي، یا په لر او بر افغان شي، یو منظم سیاسي قوت یا سیاسي تحریک پکار ده چې یو منظم شکل ولري، چې په اشخاصو پورې اړه نه لري، مربوط نه وي، چې دا ونیسي چې یو اشخاص نه وي، بیا چېرته سیسټم نه وي، بیا هېڅوک نه وي. نو د دې لپاره بیا که څه هم د ملي شهید ارمان لوڼي په مرګ باندې لر او بر افغان په ټولې نړۍ شي دا تاثر دنیا ته ورکړی، دا څرګندونه یې وکړه چې دا یو ملت ته، یو قوم ده. او بیا د منظور پښتین په ګرفتارۍ دا احساس بیا نور کوي څه چې ټولې نړۍ شي لر او بر افغان شي، ټول پښتانه راووته، ټول افغانان راووته او دا غږ یې سره بدرګه کړی. نو دا یې دنیا ته ثابته کړه چې موږ یو ملت یو. اوس دا یو ملت دغسې منظم پاته کول، دغسې منظم ساتل، دې لپاره لکه څرنګه چې آزاد صاحب وویل، دې لپاره منظم کېدل ډېر زیات ضروري دي. نو په دې حوالې سره موږ نور ملګري هم هلته ناست دي، موږ مجلس لرو، دلته هم تاسو ته دا خواست کوو چې په دې شکار پکار دی، بلا څه سیاست نه بالاتر دا هم ځان ته سیاست ده چې ته کام وطن منظم کول غواړې، د کام وطن سره تړل غواړې، پیچلې غواړې، د کام وطن په مسلو باندې یو غږ پورته کول غواړې، دا هم سیاست دی. خو که چېرته موږ ته څه فکري یو بل سره لږ ډېر اختلافات کېدی سي په جمهوریت، چې اختلاف د جمهوریت حسن ده، خوشحالوالی ده، اختلاف دی، خو پکار دا ده چې موږ یو منظم یو داسې قوت ولرو چې کم خلک په دې وطن شي بربادي غواړي، تباهي غواړي، که د نړۍ کم قوت هم وي، که نړۍ کم هم خلک وي چې له کم ځای نه راغلي، په کم شکل شي، په کم مسلک سره تړلي، چې موږ په هغ خوړجن یا هغه ناولي کردار باندې وشرمو او دا ولس ورته په بده سترګه وګوري چې ته دا کم کردار دی دا چې په کم شکل شي راغلی، که ږیره دې ستا او که نه دې ستا، که برید دې ستا او که نه دې ستا، که سترګې دې شنې دي او که دې تورې دي، چې په کم شکل شي راغلی چې هغه موږ په خپل کردار وشرمو، دا ولس ورته بیدار کړو، دا ولس ورته پوه یو. دې لپاره موږ پکار ده چې یو تنظیم ولرو، یو منظم قوت ولرو، او دغه لپاره موږ غږ پورته کړو. نو په دې حوالې سره به مجلسونه وخت په وخت کېږي. بېګا ما منظور سره مشر سره خبره هم وکړه چې دلته پکار ده چې یو موږ سیاسي قوت ولرو، پکار ده چې موږ دا پښتانه منظم کړو، مورچه یې کړو، سنګر ته هغه سنګر ته نه کلم سنګر ته یې تیار کړو، ټوپک سنګر ته یې نه تیار و چې موږ په چا باندې جنګ پرې کړو، خو چې کم از کم خپل غږ کولی سي چې چېرته زیاتی ورسره کېږي چې هغې خلاف موږ سره اواز پورته کولی سي او ځان یې پاره پورته کولی سي. نو په دې حوالې بیا مشر دا خبره وکړه چې بیړه نه ده پکار،
په منډې نه دي پکار. په دې باندې یو ډېر زور بحث کول پکار دي، یو پوره کتاب پې لیکل پکار دي. ولې چې دلته خو چې څوک لږ ډېر احساس او حس لري خامخا د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری، او چې څوک دې وطن جوړول غواړي هغه به موږ ملګری، که دې وطن بربادي غواړي هغه به موږ دښمن. دا ډېره واضح که ما ته دې وطن ته تاوان وررسوي هغه موږ دښمن ده، که ما ته دې وطن ته څوک ګټه وررسوي هغه موږ ملګری. نو دلته موږ دا جوړونکي خلک په لکاو دي، کېدای شي په کروڑاو سي، نو موږ په کار ده چې دا کروڑان زیات کو کمې نه کو، په تنظیم باندې په جوړولو باندې په لارې په یو غږ باندې راټولولو باندې چې موږ داسې نه چې څوک وبېرو. نو دې لپاره لږ ډېر کار پکار ده، بیړه نه کوو. او ورسره چې کوم په نوم باندې هم خبره کېږي، کېدی هم سي چې دا د کم نوم باندې دلته خو مختلف افغان دي، مختلف قومونه دي، بیا افغان ژغورنه دي، وطن ژغورنه دي، هیواد ژغورنه دي، کومه ژغورنه دي دلته چې دلته د موږ هغه نوم ولرو. نو په دې شیانو باندې بحث کېدی سي، په دې باندې تاسو خپل وړاندیزونه هم پیش کولی سو موږ ته چې دغه شی دې جوړ سي او دغه په دې طریقې دې جوړ سي. نو دې پر تاسو هم دلته کار وکړو، موږ هم کار کوو، آزاد صاحب دو ټول په شریکه به دا کامي فریضه پوره کوو، دا کامي فرض دی په موږ، دا دې وطن دې کام پور دی په موږ چې موږ په دې خاورې پیدا یو، او دا په موږ باندې فرض دی چې موږ دې خاورې ژغورنه وکړو، دې وطن ژغورنه وکړو، دې کام ژغورنه وکړو، پښتون کام چې دا کوم مشکل را مخامخ ته چې دا موږ حل کړو. نو دې لپاره یو خبره خو دغه ده، بله دا ده چې دا خاوره چې دا د ایشیا زړه، دا د ایشیا زړه ټوله نړۍ چې څوک راغلي دي، کله دې طرفه راغلي دي، کله یکشې راغلي دي، او کله دغه راغلي دي، او کله شمال او کله جنوبه، چې د کومه خلک راغلي دي خالص دې لپاره راغلي دي چې زه د ایشیا زړه کابو کړم. چې یو شي زړه کابو کې نو د ایشیا زړه چې کابو وي به ایشیا کابو وي. چې ایشیا دا دروازه زه ونیسم نو په دنیا به چوکیداري او دنیا نه ټیکسونه به زه اخلم، ټوله دنیا به ما ته ملامت وي، ما ته به مجبور وي. نو دا ټول خلک چې څوک راغلي دي، چا په جامې شي راغلي دي، په کم شکل شي راغلي دي، په کم په څه شي لپاره راغلي دي، ډېر ښکاره خبره ده چې کاروبار لپاره راغلي دي. څوک یې وسلې کاروبار لپاره راغلي دي، څوک د وینې تویولو کاروبار لپاره راغلي دي، څوک یې دغه نه ټیکس یې راغونډولو کاروبار لپاره راغلي. نو په کار ده چې موږ پښتانه د افغانان په دې ځان پوه کړو چې ولې په ما بل څوک کاروبار وکړي، ولې دې ما وینه په کاروبار لپاره توی سي، ولې دې ما ګیټ چوکیداري، ما دې دروازې چوکیداري زه بل چا په لاس ورکړم. نو دې لپاره موږ ورته یو کېږو چې دې خاورې ذمهوار زه یم، ما باندې به څوک کاروبار نه کوي، او دې خاورې دې چوکیدار به زه وم، دې دروازې ټیکسونه به ما په دې خاورې لګېږي، ما په دې وطن به لګېږي، ما په دې کام به لګېږي. نو دې لپاره په کار ده چې موږ تاسې ورته سیاسي قوت سو. که نه تاسې ولیدل چې دلته خلکو ویل چې موږ جنګ ځکه کوو چې دا ګرمو اوبو ته ځان رسوي، خو هغه ګرمې اوبه خپل ورته وایي چې راځه چې زه ګرمو اوبو ته لار درکړم. چین ته وایي نن ون بیلټ ون روټ خبره کېږي، ون بیلټ ون روټ د پاکستان په د مرګ ژوند مسله جوړه شوې ده، خو دا ون بیلټ ون روټ باندې د افغان خاوره تباه شوه، خو لیبره ورته منظور نه وه، لیکشې ورته منظور. او اوس بیا دا چې څه روان دي دا دې لپاره نه دي روان چې دلته به څوک معاهده سره وکړي یا به څه خبره سره وکړي او دلته به حکومتونه سره ویشي. دا بیا دې لپاره روان دي چې امریکا نه غواړي چې ون بیلټ ون روټ ته کار وکړي. بیا دلته دی جنګ غواړي، دلته دی توپک غواړي، دی دلته دغه ون بیلټ ون روټ شی خنډ جوړېدل غواړي. دې لپاره دلته وینه تویول ضروري دي. نو خدای مکه چې بیا دلته دی وینه تویي خپل ون بیلټ ون روټ لپاره چې په لکاو پښتانه یې دې لپاره مړه کړه، شهیدان یې کړه، غازیان یې کړه،
لوټې لوټې یې کړی دا وطن، په لکونو یې کډوال کړه، په لکونو یې دنیا ته مهاجر کړه. ټولې دنیا شي افغانان په هر ښار شي یو سړی خامخا موجود ده، په هرې چوکۍ په هرې کوڅې شي خامخا یو افغان موجود ده. آیا دې پاره نه ده موجود چې خوند یې پاره تړی و، خو په دې وطن باندې جنګ پرې مسلط کړی او له دې وطن نه یې په کډې کولو مجبور کړی. نو موږ دا په هېڅ صورت بیا دا اجازت چاته نه ورکوو چې دی دې راشي او دلته ون بیلټ ون روډ په نوم باندې دی بیا جنګونه شروع کړي او وینې تویول دې شروع کړي او دلته دې دیوالونه ورته جوړ کړي. موږ دنیا ته دا خواست کوو، پی ټي ایم دنیا ته دا افغانان دي دنیا ته دا خواست کوي چې مهرباني وکړه ته که جنګ کوې چېرته بل ډګر ورته جوړ کړه. نوره ډېره دنیا پرته ده، نوره ډېره دنیا شي، ډېرې لارې دي. ما لار، ما چوکیداري، ما ګټه، ما کاروبار، ما ګاونډیان، ما هر څه شی چې دی ما په اختیار شي چې چا سره زه څه قسم تعلق ساتل غواړم. نو دې لپاره به تاسې ډېر زیات کار کول پکار دي. دلته ډېر ملګري ما واورېده چې دلته په دې نه سره جوړېږي چې پلانګی به مسیري که پلانګی به مسیري. پښتنو بدبختي دغه ده چې ته خپل مسیر باندې نه جوړېږي، ته خپل مسیر نسې جوړولی، نو ته به دا ملک څه جوړ کړې، ته به دا خاوره څه جوړه کړې. ته چې خدای چاته څه ورکړي دي، هوښیاري یې ورکړې ده، عقل یې ورکړی ده، یو عزت یې ورکړی ده، نو تا خدای عزت په چا نه لورېږي، نو ته به څه ترقي وکړې. نو دې لپاره دا ډېر ضروري ده چې موږ خپل مشر وپېژنو چې ته مې مشر یې، موږ خپل کشر وپېژنو، موږ خپل ورکر وپېژنو، خپل ملګری وپېژنو، خپل مبارز. هر چا خپله ډیوټي ده. یو استاد ډیوټي چوکیدار نشي کولی، چوکیدار ډیوټي استاد نشي کولی. کنی چې چېرته یې کوي تاسې یې وګورو، هغه ملکو حالت وګورو، هغه علاقو حالت وګورو چې هغه په څه حال. نو په کار ده چې موږ تاسې خپل مشر وپېژنو. که بیا بیخي نه سره جوړېږو بیا دې کمیټۍ جوړې کړو، ښه مسیران جوړ کړو. خو بدبختي دا ده چې دلته دومره ډېر په قبیلو، په زو، په خیلونو موږ تقسیم سوي یو چې موږ دې ته سره پرېږدئ نه چې موږ من حیث الپښتون، من حیث الافغان څوک مشر جوړ کړو. دلته ابلوز په بخښنې سره ابلوز یو چا متل وکړی چې پاسه مریم سلیمان خیله یوه وکیله د هغې یو متل تیر کړی چې پاس سلیمان پاس اسمان ده او لاندې سلیمان. نو هغه بشرا ګوهر جواب ورکړی چې نه نه دا غلطه ده دا خبره ځکه ونه منو چې پاس اسمان ده لاندې افغان. چېرته موږ له دې راونوځو چې پاس اسمان ده او لاندې افغان ده، دغه ته تیار نه سو، نو ته دا سوچ مه کوه بیا به تا باندې پیرنګ هم حکومت کوي او رنګ به هم حکومت کوي، په تا به روس هم حکومت کوي، امریکا به هم در باندې کوي او دا نږدې ګاونډیان به ټول در باندې او ټیک ټاک لاسوانه به در باندې کوي د شي کوي. او تا به په دې خیلونو، په دې ځای، په دې قبیلو، په دې هغه تقسیموي او هر ورځ به وینه تویوي، هر ورځ به جنګونه سره کوي. نو دې لپاره ضروري ده ملګرو چې موږ تاسې من حیث الافغان د دې خاورې لپاره سره یو سو، خپل مشر کشر وپېژنو او له خپل سیاست نه لرې. دلته چې دا عکسونه لګېدلي دي په دې شو دا یو سړی خو زمندی د سلیمان لایق صاحب چې ډېر څه یې ویلي دي، ډېر څه یې درته پرېښي دي. نو که یو شعر یې درته کښېږدم مخ ته او پوره ما په خیال هر څه شی پکښې خلاصولی سو چې څوک یې راوسته او چلته یې کښېنوه اوس به څوک څه ورته یایي. نو خبره دا ده چې دې شي نه خلاصولو لپاره چې پلانکی سړی راغی پلانکي دی کښېنولی، پردی بادار راځي په تا باداري کوي، دلته همکار نه راځي چې همکاري در سره وکړي، بادار راځي او باداري در باندې کوي. دې بادارۍ نه خلاصولو لپاره موږ ته پکار دي چې موږ من حیث الافغان
دې خاورې لپاره خپل نظم و ضبط ولرو، خپل تنظیم ولرو، خپل قوت ولرو او بیا د دې خاورې لپاره خدمت وکړو او له دې پردو جنګونو نه نور ځان خلاص کړو. نو ډېره زیاته مننه مو کوم، ډېر زیاته بخښنه هم غواړم، موږ خو دومره ډېر څه زده نه دي، مننه څه ویلی هم نه شو. ډېره زیاته خو دا به ووایو چې په آخر شی په دې شعر به حمزه بابا ختم کړو چې ما کوز ورته دی مه کړه زما سر نه ټیټېده، ما کوز ورته دی مه کړه زما سر نه ټیټېده او شاید چې په الفت کې هم افغان بدلېږي.